په غزني کې د عارف ندا خصوصي روغتون مسؤلین وایي د یوې میاشتې په موده کې به د هغه افغان کډوالو وړیا درملنه وکړي چې په دې وروستیو کې غزني ولایت ته راستنه شوي دي. دوی وایي له دې کار نه یې موخه له خپلو هیوادوالو سره د توان په اندازه مرسته ده. د دې موده تقریبا موږ یوه میاشت ایښې ده په دې خاطر باندې چې په یوه میاشت کې دغه بېځایه شوي خلک خپل ځای پیدا کولی شي او د ځای په ځای باندې کېدلی شي او کومې موسمي ناروغۍ مثلا هغه ځایونه ګرم دي افغانستان یخه ساحه ده نو هغه هم په دغه یوه میاشت کې تقریبا یوه د حل لاره ورته پیدا کېږي نو په دې خاطر باندې موږ د یوې میاشتې په اندازه باندې دغه اقدام کړی. ورته مهال د غزني اوسیدونکو په ملي سوداګرو او پانګوالو غږ وکړ چې د راستنه شوو کډوالو لاسنیوی دې وکړي. از ما و شما برادرها فقط برادری و اخوت ما همی است که اگر مهاجرین میان ما اگر دو تا خانه داشته باشیم یکیش خود ما میگیریم یکیش در خدمت از اینا است. در باب امور کمکیشان همه مردم مسئولیت دارن که باید اگر یک تا نان خودشان میخورن یک تا را در خدمت برادران مهاجر خود بگذارن. حتی اینطور شود که لوحه ها را در بازار بزنیم که دکان ما به خدمت برادران مهاجر ماست هر چیز بخواهم ما در کمکشون هستیم. نن وخت کې دغه ځای ته ضرورت دی کوم وخت کې چې په کوم ځای کې مسلمان ته ضرورت شي په هغه ځای کې باید خپله قرباني ښکاره کړم. نن د صله رحمۍ او د یو چا د اوښکو د پاکولو او د یو چا ته په خپل مال کې برخه ورکولو دا د صحابهو تاریخ دی. موږ دا صحابهو تاریخ ولیدل چې کله مهاجر شول چې وشړل شول د خپل ملک نه هلته خپل خلکو صحابهو خپلې بیبیانې چې چا به دوې بیبیانې لري بل ورور ته یې ورکړه ورهبه یې کړه وربخشش یې کړه دومره ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دا د صحابه کرامو صفات وکنه چې خدای بیان کړی دی چې دوی به په خپل ځان باندې بل څوک اختیارول کار څه به د ډېر سخت حالت څخه دوی مخ. هیره دې نه وي چې په غزني مرکز سربیره په څو ولسوالیو کې د راستنه شوو کډوالو لپاره څو ښارګوټي جوړیږي چې چارې عملاً روانې دي.